وعلى من تبعهم بإحسان وعلى من تبعه وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الحديث. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم. درنو معزز دوستانو، پدین مینو مؤمنانو ورونو، الله تبارک و تعالی په قرآن عظیم شان کې و مؤمنانو ته حکم کړی دی د دې چې تاسې عبادت کوئ نو خالص الخالص زما عبادت وکړئ. د الله جل جلاله په عبادت کې څوک شریکول، د چا لحاظ ساتل، د چا رضا کې ساتل، د چا خوشحالي ساتل، دیتا العیاذ بالله شرک وای، او دا در ټولو لوی او عظیم قسم د شرک دی. که د یو انسان عقیده دای چې الله جل جلاله د عبادت لایق دی، خو زما په عبادت کولو باندې د الله رضا هم مقصد ده، د یو انسان یا د پرشته یا د یو جن د هغو رضا هم مقصد ده، نو دا د شرک در ټولو لوی او عظیم قسم دی. دا داسې شرک دی لکه یو انسان چې پر بتانو باندې ایمان لري، او یو انسان ما فوق الاسباب پر یو انسان باندې اعتماد و باور لري، لکه څنګه چې پر الله باندې باور و یقین وي د خیر و د شر، پر انسانانو باندې هم د خیر و د شر ما فوق الاسباب پر انسانانو باندې هم دا ګمان وي. دا یو قسم دی د شرک او د کفر، العیاذ بالله. الله تبارک و تعالی و مؤمنان ته وایي: فمن کان یرجو لقاء ربه، هغه څوک چې امید د الله جل جلاله د ملاقات ته لري، چې امید دا وي چې زه به د الله جل جلاله حضور ته ورځم. په قرآن عظیم شان کې په مختلفو کلماتو باندې الله تبارک و تعالی دا ځای موږ ته ښوولی دی: ولمن خاف مقام ربه جنتان. هغه کسان چې د الله جل جلاله د ملاقات څخه بیریږي چې زه به د الله و حضور ته ورځم، حساب و کتاب به راسه کېږي، نو ګناوې پرېږدم، د الله امر منم. الله تبارک و تعالی د هغو انسانانو دپاره دو جنت دی. واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. بیا الله جل جلاله په قرآن عظیم شان کې د هغو انسانانو په باره کې الله جل جلاله حکم کړی دی، بیان یې کړی دی چې دی د خپل ځان د ګناو سره بند کې په دې خاطر باندې چې د الله تبارک و تعالی حضور ته ورځم. دلته الله جل جلاله مؤمنانو ته دا ځای ښیي: فمن کان یرجو لقاء ربه، هغه څوک چې امید لري چې زه به د الله تبارک و تعالی حضور ته ورسم، الله به حساب و کتاب را سره وکړي. فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادة ربه احدا. نو داسې عمل دې تر سره کړي چې هغه عمل صالح وي
صرف په دې خاطر باندې چې سړی مؤمن دی د الله جل جلاله د عذاب څخه نشي خلاصېدلی. هر ځای د ایمان سره عمل صالح دا شرط دی. عمل صالح لمونځ دی، 5 وخت لمونځ دی، او په مالدارو باندې زکات دی، او په دغه رقم پر هغه کسانو چې وس لري حج دی، او دغه رقم نور اعمال دی لکه جهاد و صدقه و د الله د دین دعوت و تبلیغ. دا عمل صالح دی. الله جل جلاله وایي د ایمان وروسته الله جل جلاله هر ځای مؤمنان ته حکم د دې کړی دی چې تاسې اعمال صالحه ترسره کړئ، نیک عمل وکړئ. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الله جل جلاله د ایمان وروسته نیک اعمالو حکم دی د الله تبارک وتعالی او مؤمنان ته چې نیک عمل ته ترسره کړي. تر هغه وروسته نو ورته تا باندې لازمه ده چې ته به نیک عمل ترسره کوې. نو الله جل جلاله وایي هغه کسان چې زما د ملاقات امید لري او نیک اعمال ترسره کړي، ولا یشرک بعبادت ربه احدا، چې کم عبادت الله جل جلاله د پاره کوي په هغه کې څوک د الله سره نه کې شریک. هغه ټول اقسام د عباداتو ته که لمونځ دی، که روژه ده، که زکات دی، که حج دی، که صدقه ده، او که نور اذکار دی، په دې کې به صرف او صرف مد اعلی، مقصد اعلی، مطلب اعلی به د الله جل جلاله رضا وي. نو الله جل جلاله دا کسان کامیاب ګرځوي. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الله تبارک وتعالی امر و خپل بندگان ته د دین کړی دی چې په هغه دین کې به خالص الخالص د الله جل جلاله رضا مقصد وي، بل شی بنی مقصد. نو دا یو لوی قسم د شرک دی چې سړی په عبادت کې د الله جل جلاله سره څوک شریک کوي. عبادت الله د پاره هم کوي، د یو بل چا د پاره هم کوي. د دې سما سیوا یو مؤمن یو عبادت تر سره کوي، خو په دغه عبادت کې دا مقصد دی چې الله راضي سي، خو په ضمن کې دا وي چې په خلکو کې زما د تقوا او د دیانت او د بزرګي شهرت راشي. خلک مې په دې وپېژني چې دا مولوي صاحب دی، ښه ذاکر انسان دی، ښه عبادت کوي، ښه روژې نیسي، ښه تقوادار دی. او یا دا یو اجي صاحب دی، ښه تقوادار دی، دا ښه روژې نیسي، ښه 5 وخت لمونځ کوي، په جومات باندې کوي. که په دې کې مقصد د الله جل جلاله د عبادت او د الله د رضا څخه ما سوا بل شی سي، دې ته شرک وایي. او دغه شرک هغه لویه هلاکوونکې ګناه ده چې د انسان دنیا او آخرت دواړه تباه کوي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی، حدیث قدسی دی چې الله جل جلاله وایي زه د هغه څوک چې فرض کړ تعالی ما سره په عبادت کې شریک کړي، زه د دغه انسان د دغه عمل څخه بیزاره یم. دا د خپل شریک دپاره، دغه سړي دپاره چې د ده په نیت کې زما په عبادت کې شریک دا دغه دپاره دی، زما دپاره نه دی. قال الله تبارک وتعالى انا اغنى الشركاء عن الشرك. زه در ټول غني ذات یم له دې چې ما سره څوک فرض کړه په عبادت کې شریک سي. من عمل عملا اشرک فيه، که چیرې یو چا یو عمل ترسره کړي په دې کې د بل چا خوشحالي و د بل چا دغه مقصد، او یا په دې کې مقصد دا و چې خلک صفت وکړي د دیندارۍ او د تقوا او د بزرګۍ. من عمل عملا اشرک فيه معي غیر ترکته وشرکه. الله جل جلاله ما دی او د شرک سره پرېښول، دغه عبادت الله وایي زه نه قبلوم. علماء کرام دغه عمل ته ریا وایي. د ریا مختلف تعریفونه سوي دي. ریا و دې ته وایي چې انسان خپل نیک عمل د خلکو دپاره کوي، لمونځ کوي خو مقصد یې خلق وي، د ځان ښوونې دپاره، د خپلې بزرګۍ، د خپلې تقوا د ښوونې دپاره دا عمل ترسره کوي، دې ته ریا وایي. او ریا
دا یو قسم د شرک دی. امام غزالی رحمت الله تعالی علیه په احیاء العلوم الدین کې د شرک تعریف په دې سره کړی دی، د ریا تعریف په دې سره کړی دی: طلب المنزلة في قلوب الناس بإرائهم خصال الخير. مقصد داوی چې د خلکو په خلکو کې زه عزتمن سم، قدرمن سم. بإرائهم خصال الخير، په ښوونه کې و خلکو ته د نیکو اعمالو چې نیک عمل تر سره کوي او خلکو ته دا ځای وښیي چې زه دیندار یم، زه تقوادار یم، او په خلکو په زړو کې زما قدر پیدا شي. دی وایي: واسم الرياء مخصوص بحكم العادة بطلب المنزلة في قلوب بالعبادة وإظهارها. شول د خپل عبادت و خلقو ته چې د دوی په زړه کې زما قدر و عزت پیدا شي. او دغه رقم ملا علی قاری رحمت الله تعالی علیه په مرقات شرح د مشکات کې تعریف د ریا په دې سره کړي: الرياء مأخوذ من الرؤية فهو ما يفعل ليراه الناس ولا يكتفي فيه برؤية الله سبحانه. ریا دې ته وایي چې سړی یو عمل تر سره کوي، په دغه عمل کې مقصد دا وي چې خلک مې وویني، خلکو کې مشهوره سم، خلک ما وپېژني چې دی دیندار او تقوادار دی. ولا يكتفي فيه برؤية الله سبحانه. د الله تبارک وتعالی لیدل د ځان لپاره کافي نه وبولي. د عبادت صرف او صرف د الله د رضا لپاره نه وي. په عبادت کوي لمونځ، ذکر، وظیفه، تلاوت، خو مقصد او مطلب په دې کې دی چې خلک میم په دې خبر سي چې دی ډېر ښه تلاوت کوونکی دی، ډېر ذاکر دی، ډېر تقوادار دی، ډېر صالح دی، ډېر د بدو سلیري سړی دی. امام جرجانی رحمت الله تعالی علیه کشف اصطلاحات الفنون کی په دریم جلد کې د ریا تعریف په دې سره کړی: ترک الاخلاص فی العمل. په عمل کې، په نیک عمل کې د الله تبارک وتعالی رضا صرف نه، مقصد خالص الخالص د الله لپاره نه. بمراعات غیر الله فيه، د نور خلقو مراد په دې کې، یعنی المنځ کوم خلقو ته ځان شایم، ذکر کوم خلقو ته ځان شایم، صدقه او خیرات کوم خلقو ته ځان شایم. او حکیم الامت اشرف علی تهنوی رحمت الله تعالی علیه هغه وایي: فعل الخير لإراءة الغير. ریا و دې ته وایي چې سړی خیر کوي د دې لپاره چې خلک یې وویني. وقيل هو فعل لا تدخل فيه النية الخالصة ولا يحيط به الإخلاص. کشف اصطلاحات الفنون کې یو تعریف علامه تهنوی وایي چې حد د ریا په دې سره سوی دی چې یو پیل چې سړی کوي په دې کې نیت خالص نه وي، او یادا چې یو پیل سړی کوي په دې کې مقصد دا وي چې خلک هم په دې باندې پوه سي چې دی عبادت کوي، دی لمونځګزاره دی، دی تقواداره دی، دی ذاکر دی، دی صدقې کوي، دی خیرات کوي، دی حج کوي، دی عمرې کوي. دا مقصد دی. نظما ورونو دوستانو، الله تبارک وتعالی دغه عمل د انسان دغه عمل الله جل جلاله رد کړی دی. ابن حجر عسقلانی رحمت الله تعالی علیه نظرة النعیم فی مکارم اخلاق الرسول الکریم صلی الله علیه وسلم کی د ریا تعریف په دې سره کړي: اظهار العبادة لقصد رؤية الناس. ښکاره کول د عبادت، ظاهر کول د عبادت لپاره د دې چې خلک یې وویني. لقصد رؤية الناس لها فيحمد صاحبها، چې دا عمل و خلکو ته ښکاره کمه او خلک بیا زما تعریف وکړي، صفت مې وکړي چې یاره ډېر ښه سړی دی، ته وګوره دا کار یې وکړي، ډېر ښه سړی دی، لمونځ په جومات باندې کوي، ډېر ښه سړی دی، تهجد کوي، ډېر ښه سړی دی، صدقې او خیراتونه کوي. د دغه دپاره او دا عمل زموږ په معاشره کې په ټولو انسانانو کې تقریبا دا عمل شته. ډېر خلک یو کار کوي، په داسې وخت به دی دغه عمل تر سره کوي چې مقصد به دی چې ډېر خلک به دې خبر شي چې د خیر کار وکړي.
مسجد یې جوړ کړي، مدرسه یې جوړه کړه، یتیمخانه یې جوړه کړه، یو پل یې جوړ کړي، یو سړک یې جوړ کړي، یو نهر یې جوړ کړي، یو حوض یې جوړ کړي، یو څاه یې وکښي، یوه برمه یې وواله. ډېر خلک دا عمل په داسې وخت کې کوي چې خلک په دې خبر سي چې دا کار نو ده کړی دی. او دا ریا ده. ریا شرک خفي دی، پټ شرک، العیاذ بالله، د الله تبارک وتعالی سره. او دغه عمل مردود دی، که د لکونو روپو عمل وي، که د کروڑونو روپۍ وي، که د اربونو روپۍ وي. بیا د فیسبوک و، د واټساپ و، د ټیلیګرام و، د ټویټر په ماحول کې خو یقینا چې یو سړی یو تسبیح وایم، په دې یو وار خلکو ښکاره کړي چې دا د تسبیح مې وویل، یو وار پې صدقه کوي خلکو ته ښکاره کړي ګورئ دا یو وار پې ده، د پلانکي حاجي صاحب ده، په دا پلانکي سړي دپاره مې ورکړه، دا سړی ناجوړه دی، علاج پلانکی حاجي صاحب ورباندې کوي، دا کونډه ده، یتیم دی، دا مسافر دی، دا درپدره سړی دی، پلانکی سړی د دې خرڅ کوي، دا مصرف یې پلانکی سړی کوي. او دا شرک دی. الله تبارک وتعالی دغه عمل څه بیزاره دی. الله تبارک وتعالی دا عمل د انسان د نه قبلوي، او د انسان به د محشر په ورځ باندې د الله په حضور کې مخ ورباندې توري په دې عمل باندې. موږ خدا میډیا د هغو خلکو په لاس کې د اکثره میډیا چې هغه بې علمه خلک دي، جاهلان خلک دي، هغه د بې علمۍ د جهالت په خاطر باندې دا وایي خو زه خو د خیر کار کوم. نو دا خو لا ښه ده چې خلک په دې باندې خبر سي چې دا د خیر کار پلانکي سړي وکړي. هلته ګوره شیطان دا ورته وایي چې خلک خبر که تا دونه لو صدقه کړې ده، دونه لوی خیرات یې کړي دي، غویی دي حلال کړي دي، 2 غویی دي حلال کړي، 5 غویی دي حلال کړي، 10 دیګه دي خیرات کړي دي، خلک نه دي خبر. خلک خبر که. او دا د خلکو خبرول په دغه نیک عمل کې دې ته ریا وایي. ریا پټ شرک دی. الله جل جلاله د الله رسول صلی الله علیه وسلم تعبیر په شرک سره کړی. شرک هغه کبیره ګناه ده، الله تبارک وتعالی به ټولې ګناه یې معاف کړي، خو شرک الله جل جلاله د مؤمن نه معافوي. نو ځکه ابن حجر اسقلاني وایي الریاء اظهار العبادة لقصد رؤیة الناس. ریا دې ته وایي چې خپل عبادت و خلکو ته ښکاره که چې خلک یې وویني، لرؤیة الناس لها فیحمد علی صاحبها، چې بیا د کم سړي چې دا کار کړی دغه خلک تعریف وکړي، صفت یې وکړي او په ښو یې یاد کړي. دا ریا ده. زما ورونو دوستانو، الله تبارک وتعالی دې موږ او تاسې له دا ټولو اقسامو د ریا څخه وساتي. الله جل جلاله دې موږ مخلصین کړي. الزواجر عن اقتراف الكبائر اول جلد 2 صفحه در 1 پوری. دا بس راخستی دی. الكبيرة الثانية دویمه لویه ګناه الشرك الاصغر در ټولو کوچنی شرک دی. وهو الرياء هغه خلکو ته ځان ښوونه ده په عبادت کې. موږ ته خالي د لمونځ بول نه، هر د خیر کار چې ته کوې او په دې کې د مقصد داسې چې خلک هم په دې خبر شي دې ته شرک اصغر وایي، کوچنی شرک ورته وایي. قد شهد بتحریمه الكتاب والسنة، په دې باندې د دې په حراموالي باندې شاهدي ورکړې ده د الله جل جلاله قرآن او د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث. وانعقد عليه الاجماع الامه، او د ټول امت اجماع پر دې باندې منعقده سوې ده چې دا عظیم او لویه ګناه ده. ورسته دی وایي والمعنى في تحريمه وكونه كبيرة وشركا مقتضيا للعن. د لعنت مستحق دی دا سړی چې داسې عمل تر سره کوي. نیک عمل کوم، بالکل صدقه کوم، خیرات کوم، د امسایګان په ما خبر شي چې پلانکي حاجي صاحب خیرات کړی دی، نن پلانکي حاجي صاحب نن غویی حلال کړی دی، خلک به راټول شي، خلک خبر شي چې دا خو حاجي صاحب نن غویی حلال کړی دی، خلک به خبرې نو چې نیکې خبرې یې څه فایده وکړه. ان فيه استهزاء بالحق تعالى، په دې کې یو قسم العیاذ بالله پر الله تبارک وتعالی باندې پسخند وهل دي. دا په قرآن عظیم شان کې سورة کهف کې الله جل جلاله فرمای فمن كان يرجو لقاء ربه، که څوک د الله جل جلاله ملاقات خوښوي چې الله دې ځینې راضي، الله دې ده ته د جنت ورکړي، الله دې د عمل قبول کړي.
فلیعمل عملا صالحا، نو نیک عمل دې ترسره کړي، لمونځ دې وکړي، روژه دې ونیول، زکات دې ورکړي، حج دې وکړي، صدقه دې وکړه، د کونډې یتیم خدمت دې وکړي، په کلي کې دې یو د خیر کار وکړي. فلیعمل عملا صالحا، نیک عمل ترسره کړه، ولا یشرک بعبادة ربه احدا، د الله په عبادت کې څوک مه شریکوه. خلکو ته ځان مه ښیه چې دا د خیر کار ما کړی دی. ځکه زموږ علما وایي که مسجد سړی جوړ کړي او نوم ورباندې ولیکي چې دا پلانکي حاجي صاحب مسجد، مقصد په دې کې دا چې خلک دا وایي چې دا خیر کار ده کړی دی، یقینا دا ټول مسجد د جوړولو د مثقال ذرتین ثواب لا نشته، بلکې دا شرک خفي دی، شنه شرک دی د الله تبارک وتعالی سره. او که د مقصد دا چې نور خلک نه پیژني، یو سړی ډېر مشهوره دی، دغه نوم ورباندې کښېږدي، د تعارف په نیت باندې، د شهرت په نیت باندې نه، بیا الله تبارک وتعالی به اجر ورکوي. او که مسجد، مدرسه، مسافرخانه، یو دغه باغ، یو کارونده، یو برمه، یو بل شی، د دې دپاره ته وکړئ چې خلک دا ووایي چې دا کار ده کړی دی، دا د خیر کار ده کړی دی، دا شرک دی. شرک د په نیکو اعمالو کې د الله تبارک وتعالی سره شرک دغه ته وایي چې خلک په دې خبر چې دا کار ده کړی دی. که دا زموږ خلک چې کله مسجدان جوړوي، کله نور ځایونه جوړوي، بیا خپل بورډو سره ولیکي دا د پلانکي حاجي صاحب دا کار کړی، د تعارف لپاره نه، چې خلک هر سړی راسي اول ور دا بورډ ووایي چې دا کار د خیر پلانکي حاجي صاحب کړی دی، نو الله تبارک وتعالی به د محشر په ورځ ورته چې خلکو وویل چې حاجي صاحب دا کار کړی، ځه چې د کومو خلکو دپاره تا دا کار کړی و هغه دې خبر کړله، د هغه عمل بدله د هغو خلکو واخله، زما په دربار کې ستا د عمل نه دی مقبول، دا مردود دی د عمل. د منافقینو علامه دا ده، الله جل جلاله وایي په قرآن عظیم شان کې الله تبارک وتعالی د منافقینو علامه دا بیان کړې ده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان المنافقین یخادعون الله وهو خادعهم. یو خو د دوی دا دی مکر و فریب د الله تبارک وتعالی سره کول، الله به خطا باسو، لیکن ټول عمر الله جل جلاله منافقین په خپل مکر کې راګرځولي او په هغه کې شپي. د منافق چې هر عمل چې منافق ترسره کوي، مقصد یې دا چې منافق په دې کې د الله تبارک وتعالی سره دوکه وکړي، د مخلصو مؤمنانو سره دوکه وکړي، خو الله تبارک وتعالی وایي په دغه مکر و فریب کې به دی راګیري، دی به په دې کې بساوي. دا الله جل جلاله وعده ده. واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى، کله چې لمانځه ته ولاړ شي سست جلا، زړه به د لمونځ به زړه نه غواړي. او دا موږ لیدلي دلته زموږ سره کله کله ناس خلک دی سوي دي د جماعت وخت یې هغه نفاق یې داسې په دا مخ کې معلومیږي، په دا خبرو کې نفاق معلومیږي، دا د جماعت توفیق الله تبارک وتعالی نه ورکوي. خالي سړی یو څه ښه کارونه وکړي، د دې دا معنا نه ده چې بله ښه یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، ای مؤمنانو د الله په دین کې پوره داخل سي. د الله جل جلاله دین به ټوله منې، په ټولو شانو کې به د الله د دین لیاز کوي، ستا خوښه او طبیعت دلته نه کې چلیږي. 5 کارونه زه ښه کوم، 6 بیا د خپلې خوښې مطابق کوم، دا 5 کارونه مې هم ورسره مردود دي، الله یې نه داسې قبلوي، ځکه خو د الله په دین کې پوره نه شوی داخل. الله جل جلاله د دوی دا یراؤون الناس ولا یذکرون الله الا قلیلا، د دې مقصد دا چې خلکو ته خپل عبادت وشي، خپل نیک عمل و خلکو ته وشي چې دا کار ما وکړي، دا نیک عمل ما وکړي، خلکو ته دا ووایي چې ما دا کار ګوره کړی دی، دا ښه کار ما وکړي، دا مسجد ما جوړ کړي، دا مدرسه ما جوړ کړله، دا خیرات ما وکړي، دا حج ما کړی دی، او عمرې ته زه تللی وم، د مسکینانو سره ما کومک وکړي، د یتیمانو سره ما کومک وکړي، د درپدرو خلکو سره ما کومک وکړي. مقصد یې دا چې خلک په دې باندې خبر سي چې دغه نر یا دغه ښځې یا دا پلانکي سړي دغه د خیر کار کړی. دا شرک دی، الله تبارک وتعالی د مؤمن د عمل نه قبلوي. بیا الله جل جلاله په سورة ماعون کې الله جل جلاله د 4 آیات څخه نیولې د 6 آیات پورې بیا د منافقینو او د دغه ریاکارانو بیان کوي. فویل للمصلین، هلاکت دی وی لمونځ کوونکو ته، هلاکت دی وی لمونځ کوونکو ته، الذین هم عن صلاتهم ساهون، هغه کسان چې د خپل المنځو څخه غافل دي، د المنځ وخت نه یې معلوم ده، او المنځ ترتیب نه یې معلوم، المنځ وسو نه وسو، وختي وسو نه وخت وسو،
په ښه حالت کې اوس که په بد حالت کې اوس الله وایي هلاکت وي دغو لمونځ کوونکو ته ستا دونه عظیم عبادت دی فرض عبادت دی تا ته وخت نه دی در معلوم تا ته ترتیب نه دی معلوم تا د خپل د لمانځه پابندي نه ده کړې ته د دغه لمانځه دپاره چې پاک کالي ضروري دی صحیح اودس ضروري دی او د شخ په سم نیت باندې د دغه لمانځه د کولو امر دی د الله تبارک وتعالی دپاره جل جلاله له طرفه ته هغه نه دی کړی فویل للمصلین هلاکت دی وي و دغه لمونځ کوونکو ته الذین هم عن صلاتهم ساهون هغه کسان چې د خپل لمانځه کولو څخه غافله یې چې څه وخت مې وکړي په څه ترتیب باندې مې وکړي صحیح لمونځ اوسو که غلط لمونځ اوسو الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون هغه کسان چې ریا کوي د ریا تعریف مې د ټولو علماو د مختلف علماو تعریف مې د ریا د وکړي اسانه تعریف یې دا د عبادت کوم د دې دپاره چې خلک را باندې خبر سي خلک پوه سي چې دا کار د کړی دی عبادت لمونځ ته نه وایي ټوله نیک اعمال ټوله ښه کارونه چې دي دا په عباداتو کې راځي د الله تبارک وتعالی رضا کې راځي هغه عبادت که ذکر دی که د قرآن تلاوت دی که اعتکاف دی که حج دی که روژه ده که جهاد دی که صدقه ده که د یتیمانو خدمت دی که د کونډو او د مظلومانو کومک دی دا ټوله په عباداتو کې راځي او په دې عبادت کې که د سړي مقصد دا چې نور خلک دې په دې خبر شي چې دا کار پلانکي سړي کړی دی یا پلانکي ادارې کړی دی ته شرک وایي شرک اصغر دی دا عمل مردود رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ د دغه عظیمې ګناه څخه موږ منع کړي یو په حدیث شریف کې راځي چې کله یو انسان د ریا دپاره یو کار وکړي نو د دغه ریاکار عمل الله جل جلاله مردودوي په دنیا کې هم الله پر دغه انسان باندې یو قسم سخت حالت راولي هغه روایت ما درته وویلی چې اصلا ریا دا یو قسم العیاذ بالله پر الله تبارک وتعالی پسخند وهل که یا عبادت خو د خدای کیږي خو ستا مقصد دا دی چې خلک خبر سي د الله لیدل دې نه دي کافي الله ستا ته اجر درکړي هغه دې نه دي کافي مقصد دې دا دی چې خلک خبر سي نو یو قسم دی عبادت خو لیکن په عبادت کې نیت خراب دی یو قسم العیاذ بالله پسخند پر الله تبارک وتعالی باندې دی یو وخت د کوفی خلکو د حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه شکایت وکړي وعمر رضی الله عنه ته امیر المؤمنین چې دی د خپل امیریت یا خپل ولایت سم نه سنبالوي امیر المؤمنین را ولاړ سو دی معزول کی دا ډیوټي سي دوری کی په هغه کې دا خبره اوس انه لا يحسن يصلي دی ښه لمونځ نه کوي لمونځ ګډوډ لمونځ کوي د صحابي په باره کې ورته وایي د کوفیه خلکو یو دا خبره ده حضرت امیر المؤمنین عمر رضی الله عنه ودته خلق وليجل او ورته ویل یا ابا اسحاق ان هؤلاء يزعمون انك لا تحسن تصلي دا خلق دا ګمان کوي ته لمونځ سم نه کوې لمونځ په صحیح طریقه باندې نه کوې قال ابو اسحاق اما ان والله فاني كنت اصلي بهم صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورته الامیر المؤمنین قسم می دی د الله په ذات عزت د خلکو ته جمعه تر کوم هغه رقم منظور کوم چې څنګه ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم شاته منځ کړی اصلي صلاه العشاء فاركض في الاوليين واخف في الاخريين چې مخصن منظور کوم دو اول رکعت وجده کوم قرات کې وایم په ښه ترتیب یې وایم او دو اخري رکعت به لنډ کوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې نو ما خو به دې هېڅ ګناه نه ده کړې نو زه خو لمونځ سم کوم امیر المؤمنین یو وفد د مسلمانانو ده او د مشرانو ده د پوهانو ده هلته کوپې ته واستوي چې کله هغه کوپې ته ورسېدی نو په هر مسجد باندې وګرځېدل چې سعد رضی الله عنه څنګه سړی دی هر مسجد خلک دا وایي چې هغه ډېر ښه سړی دی ډیر نیک سړی دی او ډیر ښه د خپل ذمہواري پوره کوي په اخر کې د یو مسجد ته راله په یو مسجد کې وویل چې ای خلکو د الله په خاطر باندې
الله حاضر و ناظر وګڼي د حضرت سعد رضی الله عنه په باره کې ته څه وایاست. یو سړی راولاړ شو، دا د بني عبس د قبیلې مسجد و. فقام رجل منهم يقال له أسامة ابن قتادة يكن أبا سعدته. یو سړی چې اسامه ابن قتادته یې نوم و، هغه ولاړ شو. دا سړی ډېر ریاکاره سړی و، ټول عمر بیا دا کار بیا د خدای دپاره نه کوي، بس دا د ریا کار د ده ډېر خوښېدی. دلته چې امیر المؤمنین یو وفد را لېږلی دی او د یو عزت وفد دی و دې ته ځان شو کوي، نو ورته راولاړ شو، وایي ما خو نو دا خبره نه کوله. ټوله مسجد والا وایي ډېر ښه لمونځ کوي، ډېر ښه سړی دی، هغه حضرت سعد رضی الله عنه ښیي. دی ولاړ شو، وایي ما خو نو دا خبره نه کوله، خو البته د مجبورۍ په وجه باندې ستا اوس قسم واخیستی تی، نو زه به دا خبره وکړم. سعد چې دی دا په دې کې یو څو شیان شته. یوه خبره دا ده، لا یسیر بسریة، یو خو جهاد ته نه ځي، ولا یقسم بسویة، کله چې په جهاد کې غنیمت راسي دا سم نه تقسیموي، لیاز کوي، د خلکو لیاز کوي، یو ته ډېر ورکړي، یو ته لږ ورکړي، یو ته یې ګر سره نه کوي. ولا يعدل في القضية، کله چې دته یو دعوه ورسي، یو مسله ورسي، یو قضیه ورسي، په هغې کې دی عدل او د انصاف فیصله نه کوي. نو درې تهمت یې ورباندې وویل. اصلي د ده مقصد دا و، حضرت سعد رضی الله عنه یو عاجز انسان، یو ملنګ انسان و. الله تبارک وتعالی خو د اسلامي امارت، د اسلامي عمراو یا د اسلامي حکومتو نظام دا رقم دا په دې باندې نه چې د دې ډېر ښه شکل دی، ډېر ښه صورت دی، ډېره ښه باډۍ ده، نو د امیر دی. دا پر تقوا او پر دیانت او پر بزرګي باندې د دوی وظیفې تقسیمیږي. حضرت سعد رضی الله عنه ته چې امیر المؤمنین عمر رضی الله عنه دا د کوفی ولایت په لاس ورکړی و، مقصد دا و چې د ډېر تقوادار دی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو ډېر پابند دی، پر سنت طریقه باندې زندگی تیروي او د الله څخه ډېر ویریږي. دا ظالم ولاړ شو، د اسامه بن قتادته دا ولاړ شو، د ده شکایت یې وکړي، وایي په ده کې درې عمله دي، جهاد ته نه ځي او مالی غنیمت سم نه تقسیموي، ظلم کې کوي، او چې کله فیصله ورته راشي دا فیصله هم د ظالم په خوا باندې دی، د مظلوم حق نه ورکوي. سعد رضی الله عنه ډېر نیک صالح سړی و. هغه ورته ویل اما والله لأدعون بثلاث، قسم په الله ته ډېر ریاکار سړی، نن به زه تا ته 3 شراوي کوم، 3 شراوي نن درته کوم چې د ده خلکو په مابین دا ګرده خلک وایي چې سعد سم دی، بد سړی نه دی، او تا په ما پسې درواغ وویل. مقصد دې دا دی چې خالد دغه کم وفد راغلی و دې ته ځان مشهوره کړې، په دې ځان وپېژنې او ستا نوم د امیر المؤمنین و مخ ته یاد چې اسامه ابن قتادته ډېر یو دلاوره سړی و، داسې خبرې یې وکړې، یا دا تهرونه یې وتړله په حضرت سعد رضی الله عنه باندې، نو تا ته 3 شراوي کوم. اللهم ان كان عبدك هذا كاذبا، الله که بستا دغه بنده د اسامه ابن قتادته په دا خپلو خبرو کې درواغجن وي، قام ریاء و سمعة، دی به د ریا په نیت باندې ولاړ سوی او د ځان ښوونې په نیت باندې به ولاړ سوی، چې خلک د ده نوم واوري، دی په خلکو کې مشهوره سي او د امیر المؤمنین ته د ده نوم پیش سي. الله که به دا سړی په دې نیت باندې ولاړ سوی، فاطل عمره، الله عمر یې ډېر ورزیات، عمر یې ډېر ورزیات کې. مقصد دا چې دی هغه حالت ته ورسېږي چې د خپل ځان د کنټرول نه وي. بیا یوه دا شرع ورته وکړه. واطل فقره، الله فقر ونیستي ډېره زیاته اوږده فقر ونیستي ورباندې راولي. دا یې 2. وعرضه بالفتن، الله په مختلفو فتنو کې الله دی واچوي. حضرت سعد رضی الله عنه دا 3 شرع ورته وکړه. الله عمر یې ورزیات کې چې دی حالت ته ورسېږي د خپل ځان د کنټرول نه وي. الله فقر ورباندې راولي، داسې نیستي ورباندې راولي چې نه د ماښام د ولري نه د سهار. او دریم الله پر دغه سړي باندې مختلف قسم د فتنو او د ازمایښتو الله پر ده باندې مسلط کې تی ورباندې راولي چې د ناکه بې ځایه پر ما باندې تور وتړي او پر ما باندې درواغ وویل. وایي کله چې به بیا هغه صحابي و الله د ده دعا قبوله کړ، دا شرایع قبوله سول. وایي د ده په باره کې راځي
اذا سئل یقول شیخ کبیر مفتون، چې هر چا به پوښتنه وکړه هغه اسامه بن قتاده څنګه دی، وایي هغه ډېر عمر دی، اوس ډېر سپین ږیری سوی دی، حتی در داسې اندازې پورې چې دا ورځ یې پر دا سترګو باندې رایله سوي دي، سترګې پټې دي او پر ده باندې په سختو فتنو کې لوېدلی دی، نه رزق ډوډۍ شی لري او نه په مختلفو غمو او مصیبتو کې الله تبارک وتعالی اچولی دی. دا به د ده په باره کې راکړه. دا د دغه سخت امتحان سره واقع کېدل او په ده فتنه کې لوېدل وجه یې څه شي وه؟ ریا، سمعت و دې ته وایي چې خلک په ده باندې خبر سي چې دا پلانکی سړی ډېر دلاوره سړی دی، دا ډېر غیرتمند سړی دی، دا ډېر ښه حق وایي، خلکو ته دا ځان وښیي چې زه خو نو داسې سړی یم، زه خو نو دی دلاوره یم، زه خو داسې شل منځونه کوم، زه خو داسې ښې صدقې کوم. زما ورونو د الله جل جلاله قول مې پیش کړي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم قول مې پیش کړي، قسم په الله چې هغه عمل به الله نه کړي قبول چې هغه د ریا دپاره وي. ستاسې هغه عمل به الله نه کړي قبول چې هغه د ریا دپاره وي. که لمونځ وي په لمانځه کې دا مقصد وي چې ته د ریا خلک به ووایي چې حاجي صاحب هم دې لمانځه ته راغلی دی، پلانکی اکا هم لمانځه ته راغلی دی، پلانکی حاجي صاحب هم راغلی دی، پلانکی ځوان هم راغلی دی، خو دا عبادت الله نه قبلوي. حضرت ابي سعید رضی الله عنه وایي موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مسجد کې ناست وو، رسول الله صلی الله علیه وسلم راووتی، موږ دا ویل چې دجال مسیح الدجال چې یو لویه فتنه ده د دې امت ته، الله تبارک وتعالی د موږ او تاسې ټوله ځینې وساتي د ده د شر څخه او د ده د ملګرو د شر څخه. د دې ذکر مو کوي چې دا ډېره لویه فتنه ده، دا به داسې راځي داسې به راځي، دا خبرې مو کولې. رسول الله صلی الله علیه وسلم راووتی، الا اخبرکم بما هو اخوف علیکم عندي من المسیح الدجال. و صحابه کرامو ته ای صحابه کرامو زه تاسې ته هغه لویه فتنه در ونه ښیم چې در دې لا هم ډېره خطرناکه ده. موږ خو دا بیان کوي چې دجال ډېره لویه فتنه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم راووتی راته ویې ویل ای صحابه کرامو زه هغه فتنه تا ته در ونه ښیم چې در دې لا هم ډېره خطرناکه ده. موږ حیران سو چې دجال هغه فتنه ده چې ټولو انبیاو خپل امتو ته ویل چې دجال یو وخت راځي ډېره لویه فتنه ده، پام به کوئ چې ګمراه مو نه کړي. دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي داسې فتنه به در وشم در دې لا هم زیاته خطرناکه ده، ستاسې ایمان وړي، ستاسې عمل وړي، تاسې تباه کوي. وایي موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل قال قلنا بلا، ای د الله رسول الله هو موږ ته یې راوښی هغه کومه لوی غټه فتنه ده. فقال الشرك الخفي، پټ شرک، یو ښکاره شرک دی، شرک کبیر دی، د الله جل جلاله سره څوک شریک الله یعوذ بالله. یو شرک خفي دی، پټ شرک دی، ان یقوم الرجل یصلي فیزین صلاته لما یرا من نظر الرجل. یو سړی په لمانځه ودرېږي، را په لمانځه کې رکوع برابر وکړه، اوږده اوږده رکعتونه وکړه، اوږدې سجدې وکړه چې خلک وایي یاره بیخي نیک سړی. ته ورته وګوره دا لمونځ یې څنګه ښه لمونځ، څنګه ښې اوږدې رکوع کوي، څنګه ښه سجدې کوي، څنګه ښه تلاوت کوي، څنګه ښه ذکر کوي، څنګه تقواداره دی، څنګه د ګناهو څخه ځان ساتلی دی. دا شرک دی. دا رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي ستاسې په اعمالو کې که خیرات د دې دپاره وي، که صدقه د دې دپاره وي، که مسجد د دې دپاره وي، که مدرسه د دې دپاره وي، که ذکر د دې دپاره وي، دا شرک دی د الله تبارک وتعالی سره. دا در دجال هم لو فتنه د شته کې لوېدلی. زما ورونو دوستانو د حدیث شریف روایت ابن ماجه سنن ابن ماجه کړی دی. حضرت شداد ابن عوس رضی الله عنه فرمایلی من صلی یرائی فقد اشرک. که چا لمونځ کوي د دې دپاره چې خلک ته ځان وښیي چې لمونځګزاره یم، دینداره یم، شرک یې وکړي د الله تبارک وتعالی. ومن صام یرائی فقد اشرک. که چا روژه ونیول د دې دپاره چې خلک دا ووایي چې یاره دی خو ما دی ام روژه خو د الله د رضا دپاره نیسم. ښه دی دا مسایګان به په دې خبر سي چې پلانکی خان خو هره ورځ روژه نیسي، هر جمعرات یې روژه یي، هر جمعه یې روژه یي، هر 14 او 14 15 یې روژه یي، څه پروا لري؟ نو زه خو روژه د خدای دپاره نیسم. خلک به هم ښه دی نو څه به هغه متاثره سي. د الله جل جلاله رسول وایي دا شرک دی د الله جل جلاله سره. ومن تصدق یرائی فقد اشرک. که څوک صدقه کوي
زموږ او ستاسې دی صدقه یې کړې یو پسه یې حلال کړی بیا ویډیو یې بیا دنیا ته یې ښکاره کړه واټسپ باندې یې ورکړه په ټلیګرام باندې یې ورکړه پر فیسبوک باندې یې ورکړه اختره یې حلالوي یو ور یې د غوایي سره له یوې خوا عکس اخستی بیا یې د بلې خوا عکس سره اخستی بیا د څه مقصد دپاره څه مقصد دی که ستا مقصد دا چې الله راضي سي نو خدای الله شکر پټ یې وکړه دغه عمل او که ستا مقصد دا چې یاره پلانکی خان یا پلانکی جان یا پلانکی حاجي صاحب هم د غوایي حلال کړی دي نو دا شرک دی د الله تبارک وتعالی سره او دا زه نه وایم دا د الله رسول صلی الله علیه وسلم وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر زه چې پر خپل امت باندې بیریږم د ډېر زیات وام زما دا دی چې زما امت په شرک په کوچني شرک باندې اخته نه سي په پټ شرک باندې زما امت اخته نه سي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا خبره وکړه صحابه کرام او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویل وما الشرک الاصغر یا رسول الله ای د الله رسوله شرک اصغر یا کوچنی شرک یا پټ شرک دا کم یو دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته الریاء هغه ریا ده په عبادت کولو کې که یې عبادت که یې لمونځ که نیولې دي روژه ده که یې تلاوت که یې ذکر که یې صدقه و خیرات که یې د کونډې د یتیم خدمت مقصد دی دا چې خلک هم خبر سي خلک هم دا ووایي چې دا کار خو چا کړی دی دا کار دا پلانکي کړی دی دې ته شرک وایي الله جل جلاله به د دغه عمل سزا و دغه انسان ته ورکوي ثواب یې په دې کې نسته الله تبارک وتعالی به د محشر په ورځ ورته وایي اذهبوا الى الذین کنتم تراؤون فی الدنیا هغه خلکو ته ورسه چې تا په دنیا کې د هغو صفت خوښوي چې ته په هغو کې مشهوره سي یا هغه ستا تایید وکړي یا هغه ستا صفت وکړي هغو خلکو ته ورسه فانظروا هل تجد عندهم جزاء وګوره ورسه هغه یې بدله درکولی سي نن نو زما ورونو موږ او تاسې ډېر خلک په دې فتنه باندې اخته دي او دا یو لویه فتنه ده والله در ملایانو نیولې درامیانو پورې ټوله په دې کې غرق دي که زموږ او ستاسې لمونځ وي که روژه وي که تلاوت وي که ذکر وي که وظیفه وي مقصد به دا چې الله راضي سي د خلکو دپاره د خلکو د شهرت دپاره د خلکو باندې د ځان د پېژندل دپاره دا عمل مه ترسره کوي په دې عمل کې بدله نسته د دنیا شهرت ستا په دنیا کې به مشهوره سي خو الله تبارک وتعالی به نسي درسره راځي زموږ خلک دا رقم دي یو مریض ته ورسي 15,000 روپۍ ورکوي په میډیا کې ځان راولي دا 15,000 روپۍ پلانکي حاجي صاحب دا مریض ته ورکړي پلانکي ادارې د دغه مریض خدمت وکړي پلانکي سړي د دغه کونډې ته کومک ورکړي پلانکي سړي د دغه یتیم خدمت وکړي پلانکي سړي دا مسجد جوړ کړي دا شرک دی دا عبادت الله تبارک وتعالی نه قبلوي چې هر عبادت دی د خدای په عبادت وکړي چې مقصد دا چې خلکو کې یاد سم یا خلک به ما باندې خبر سي الله تبارک وتعالی غ عبادت نه قبلي الله جل جلاله دې موږ او تاسو ټوله ځینې وساتي الله جل جلاله دې زموږ او تاسو عملونه صرف او صرف د الله د رضا دپاره کړي واخیر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين